په قران کې راغلی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. دی لفظ د والضحى نا څه مراد دی؟ عزیزانو دی زمن کې دا لوی لوی مفسرین وګورئ تاسو. اوس مفسرین تاسو به څه وګورئ؟ علماء به اوس تاسو داسې ورته ناس کې چې بس ما وویل او تاسو به منډه کې تفسیرونه کتل بشو. ما جمعه کې دا ویلی مال زما دا تقریر داسې دی لکه سړی دیوال ته لګیایي. مشکل شوی دی دا خلق شاید چې پې پوهېږي نه بلکل. یو لفظ د والضحى علماء لیکي چې دینا د ساخت مال مراد دی. سحر دا د نور خطو ټیم چې دی دی ته ضحا وایي. علامه علوسی لیکلی دی چې نه والضحى نه مراد ځکه چې دلته الله قسم خوړلی دی نو قسم په ساخت مال باندې نه دی. د ضحى نه مراد چې دی مخ مبارک د جناب محمد رسول الله. والضحى زما دی قسم وستا په دغه خسته مخ باندې چې دا داسې مخ ته لکه په تیاره کې چې نور راوخېږي او رڼا شي. نو علامه علوسی وایي چې ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اے بشار النبي. نو والضحى معنا ساخت مال مفسرین هم کړي لیکن علامه علوسی وایي چې والضحى زما دی قسم وستا په دې خسته مخ باندې والليل اذا سجى او زما دی قسم وستا په دې خسته او زلفو چې په اوږو یې خورېږي او د شپې غوندې تیاره جوړه کړي. یو لفظ لکه تیره جمعه مانا هغه یو خبره پاتې شو چې ماوی قرآن کی یو لفظ راغله دی حین او یو سړی قسم خوړلی د خپل دوست نه چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. حضرت عمر ته ورغی او ابوبکر صدیق ته حضرت عثمان ته. دا خبره درته یاد ده تیرې جمعې والا؟ څلورم ځل باندې په درېم ځل حضرت عمر ته راغی چې داسې چل دی هغه ورته تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یاره که خبره لږه نور هم اسانه شي. وی یا رسول الله ابو بکر ته ورغم هغه دا ویلې عثمان ته ورغم هغه دا ویلې عمر ته ورغم هغه دا ویلې استاد ته راغی هغه دا درې واړه راوغوښته چې درې واړه راوغوښته ابو بکر صدیق ورته څه ویلي چې څو کاله ورسره خبرې مه کوه. شاباس. ابو بکر صدیق نه تپوس کوي چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته ویلي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. هغه ورته ما سره دلیل جی د خدای قرآن. ما سره قرآن دلیل دی چې قرآن کې الله د حین مراد 40 کاله ویلې. وایا
ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر اللہ فرمائی چې په انسان یو زمانہ راغلی و لم یکن شیء مذکورا چې پاغه وخت کې شیء مذکور ذکر موجود نو اس یا رسول الله دلتا دی آیات کې د حین نه مراد هغه سلويخت کاله خنبیر د آدم علی السلام دی چې د خنبیر د عناصر اربعو نه جوړ کړی شنو دا سلويخت کاله پروتو او سلويخت کاله پس بیا د آدم علی السلام دانچه جوړه شو نو دلته د حین نه سلويخت کاله مراد دی نو ما ذکر د تویل چې تا د حین نه قسم خړلې سلويخت کاله ور سره خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تم ټیک وي حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیلو چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبره مکو هغه ورته چې ما سره دلیلم دي د خدای قران وی وای وی آدم علیہ السلام چې څو وخت کې د جنت نه بار شو نو الله پاک ورته فرمایل چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین اے آدم تاسو د پاره په پزمکه کې زید قرار وی الی حین تر مرګ پورې نو دلته د حین نه مراد چې دا تر مرګ پورې وخت مراد ده نو ما د زکه د تویل چې تا د حین نه قسم خړلې نو تر مرګ ور سره خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تم ټیک وي حضرت عمر ته وی چې تاسو سره دلیل دی چې په لندو پیراتاو شي چې تر ما خامه مکه وا خبره بیا کوا هغه ورته ما سره دلیلم د خدای قران وای حضرت عمر ورته وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا خدای لرا په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې نو دلته دی آیات کې حين لفظ راغلی دی د سحر نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده نو ما زکویل چې تر ماخامه مکه و بیا کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر تم ټیک وای هغه سړی وی چې حضرت زس چلو کوم ورته وی چې زما فتوا چې دا اغم د حضرت عمر په قول دا تر ماخامه ور سره مکه و بیا ور سره خبرې کوي اوس تاسو اندازه وکړئ یو لفظ حین دی په قران کې ذکر دی چرته سلويخ کاله مراد دی چرته تر مرګ پورې وخت مراد دی چرته د سحر نواله تر ماخامه پورې وخت مراد یو لفظ نو زما عزیزانو عرض میں دا کولو چې قران کریم اغه عظیم کلام دی او اغه بحر بے پایان دی چې تر قیامت پورې با دنیا په لګیای او د دین بد عمل غلره روباسي لیکن د اغه شان او موج چې دغه به کمیږي نه تر قیامت اوس جدید تحقیقات چې دي د زمانه اغه د قران کریم په ویناګانو باندې ریسرچ شروع کړي چې قران چې دا لفظ کړي دی دا تر کومه حد پورې صحیح قران چې دا لفظ کړي دی دا تر کومه حد پورې صحیح حیران بشي
قرآن کریم کې د پیغمبر د شان او داغه د رتبه او داغه د مقام ذکر کانو په تصدیق کولو چې دا پیغمبر دی کانو راشه وګورئ ما سره یو کاڼی دی په یو غر کې راوته صفا لفظ کی پی لیکلی دی محمد دومره کاڼی دی او داسې پی لیکلی دی لکه چې چا پکې نقش جوړ کړي محمد پکې اوس بوټي راشي تاسو ته وښیم په ونو کې د ونو ساخت داسې جوړ دی لنډ اوږد کم زیات کاږه